د ننګرهار دیني عالمانو او قومي مشرانو قبایلو چارو ریاست کې د وږي په 14مه د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دغه ولایت کې د پاکستان قونسلګری د والي د مداخلو نه بلکې د قونسل د فساد پټولو په موخه تړل شوې ده. دوی وایي قونسل هر ورځ د ویزو اخیستونکو څخه پیسې ټولولې او کله چې پرې والي دغه پیسې بندې کړې نو هم قونسلګری وتړل او هم پر والي د دوی په داخلي چارو کې د لاسوهنې تور پوري کړ. قومي مشرانو او دیني عالمانو د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې قونسلګری بیرته پرانیزي او د ستونزو حل لپاره خبرې اترې وکړي. دیني عالم مولوي حبیب الله جلال آبادي وویل والي چې په کومه ورځ قونسلګري ته تللی و دی هم له ځان سره وړی و او هلته یې یوازې د خپلو خلکو د عزت خوندي ساتلو لپاره نظم رامنځته کړ. نوموړي وویل چې هلته یې د خلکو د عزت ساتلو لپاره د والي کور هم د خلکو د اوسېدو لپاره ځانګړی کړ او هغه جنایي کارمند یې هم په هماغه ورځ منفک کړ چې خلکو ترې د پیسو اخیستو شکایت وکړ. د زیاتوي د پاکستان ځینو رسنیو دا خبره خبره کړې چې ننګرهار کې زموږ د قونسلګرۍ بې عزتي شوي او دیوالونه یې خراب شوي. دا خبره بیخي دروغ ده. دا د قونسل د تجارت مرکز اوس افواهات خپریږي او د والي خلاف خبرې کوي. جناب والي صاحب چې کوم ورځ باندې قونسلیت ته لاړو د ننګرهار ولایت د علماو په نمایندګۍ زه ورسره وم. د قونسلیت چې دی هیڅ بې عزتي نه دی شوې. د قونسلیت د تحفظ دپاره او د هغې د عزت دپاره چې والي صاحب کوم قدم اوچت کړی او موږ هم ورسره د هغې موږ ورسره ملګري وو. د پاکستان د قونسلګرۍ د عزت دپاره موږ قدم اوچت کړی دی. نو د پاکستان بعضو څه چې دی اخبارات او بعض د هغې تلویزیونونه دا خبره خوره کړې دي چې زموږ په ننګرهار ولایت کې د قونسلیت چې دی بې عزتي شوی دی او دی وایو نه دا خبره بالکل دروغ دی. دا خبره بالکل دی قونسل خپل چې کوم د تجارت مرکز و هغه ختمه شوه. دا افواهات او د والي صاحب خلاف چې کوم خبرې دي وکړي دا د خپل چې دی هغه ضمیر دی چې دا د هغې انعکاس ضمیر انعکاس و. موږ مخه نیو چې د رشوت دپاره موږ مخه ونیو چې موږ د قوم بېعزتي ونیسي. نو لهذا د پاکستان خارجه وزارت ته چې دی زه دا پیشنهاد کوم چې دغه قونسل جنرال په ننګرهار ولایت کې دا نااهل کس دی. د دې دا ټول اقدامات د سفارتي معاملاتو سفارتي اموراتو خلاف ورزي دی کوي. قومي مشر ملک جانزیب مومند د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د قونسلګرۍ بندول د حل لاره نه ده او مهمه دا ده چې باید د خبرو او تفاهم له لارې ستونزه حل کړي. دی وایي د قونسلګرۍ له مسؤلینو شکایتونه ډیر دي نو د پاکستان حکومت باید لومړی د خپلې قونسلګرۍ د مسؤلینو څېړنه کړې وای او بیا یې وروسته داسې یو ګام چې ضرر یې ټول ولس ته رسیږي پورته کړی وای. د شینوارو قومي مشر ملک وارث خان شینواري وویل چې د قونسلګرۍ د تړل کېدو وړاندې هم زرګونه خلک د ویزې ترلاسه کولو لپاره ستونزو کې وو. د ورځې په لمرونو سوځېدل او د شپې د سړک پر غاړو شوګیرې کولې. د هغه په خبره ویزو اخیستونکو په ځلونو ولایتي ادارې او نوي والي ته شکایتونه وکړل چې د ویزو اخیستو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. نو ځکه خو والي د قونسلګرۍ بهر د نظم راوستو په خاطر په خپله اقدام وکړ. وروسته له هغې چې نږدې اونۍ وړاندې ننګرهار والي په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته ورغی. هلته یې د خلکو د شکایتونو په غبرګون نظم راوست او د خلکو د سهولت لپاره یې د والي کور ځانګړی کړ. پر سبا یې پاکستان دغه قونسلګري وتړله. په کابل کې د پاکستان سفارت د تېرې جمعې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د ننګرهار والي د دوی د قونسلګرۍ په داخلي چارو کې په لاسوهنه تورن کړ او قونسلګري یې د نامعلوم وخت پورې وتړله. خو ننګرهار والي پر ده لګېدلی تور رد کړ. د هغه د سپیناوي غوښتنه یې وکړه او ټینګار یې وکړ که د ولس د بې عزتۍ او پیسو ټولولو په خاطر قونسلګري پرانیستل کېږي نو همداسې تړلې ښه ده.